نن خپرونه کې داسې یو ځوان راسره ده چې د وردګ ولایت ویاړ ده. د ما نوم دی بلال احمد د مسیح الله زوی د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د نښتې درې د بادام د کلي اوسېدونکی یم. نو زه ډېر خوشحاله وم بیا نو کله چې په دې باندې خبر شوم چې د وردګ ولایت په سطحه لومړی مقام مې خپل کړی. د وردګ په سطحه د کانکور او نمره شي دا خبر تا ته چا درکړو؟ دا خو نه ما ته د خپل د کاکا زوی ډاکټر صاحب عبدالنافظ سعیدي راکړله چې مثال ته د 350 نمرو ګټونکی او د کابل طب ښوونځي ته کامیاب وي. د وردګ په سطحه لومړی مقام دې خپل کړ، هغه د خوشحالۍ احساسات دې که ما سره بیان کړي. چې د مو په کونړ کې یعنې لومړی که زه وم چې د 350 نمرو ګټونکی شولم او بیا نو خپله د طب ښوونځي ته نو د خپله د مو پلار او خپل کاکا زمان کاکاګان مې یعنې واقعا ډېر خوشحاله وو او تشویق یې کړم تر څو چې په راتلونکي هم همدغه رقم بریاوې واخلم. تا ابتدایي زده کړې چېرته وکړل؟ لومړنۍ زده کړې خو مې د بادام په متوسطه کې یعنې په 1493 کال کې پیل کړلې او تر اووم ټولګي پورې مو هغلته زده کړې وکړلې. وروسته د اووم ټولګي څخه زه د میلاد نبي عالي لیسې ته سفارچه شولم او 11 ټولګي پورې مو په میلاد نبي عالي لیسه کې زده کړې وکړې. خو وروستی فراغت مو چې هغه د ونخې د عالي لیسې څخه و، یعنې موږ دغه د مکتب څخه خو یو بیخي زیاته لرې وه، یعنې یو نیم ساعت یو سته شل دقیقې د پښو مزل وه دې طرف نه. او دوهم یعنې اقتصادي مشکلات خو وي حتمي وردګ کې نو ټول حتمي اقتصادي مشکلات لري. خپله موږ هم د ځمکې کار هم ورسره کوله، یعنې د وروسته د مکتب د وخت څخه به موږ د ځمکې کار کړه، یعنې دکاني به مو کوله او د شپې لخوا به نو بیا مجبور وو درس وویله. ژوند په هر اړخ کې ترخې او خوږې خاطرې اوسي، تا سره کومه خاطره شته؟ تر ټولو مهمه خاطره دا وه چې ما نو کله د مثال د په اطراف کې زه څه هم هلته فارسي نه وه، یعنې د فارسي سره بیخي نابلده وم. نو د لومړي ځل لپاره چې کله ما کابل ته سفارچه راواخیسته محمود هوتکي لیسې ته، نو دلته ما غوښتل چې پښتو سیم کې شامل شم. خو کله چې مثال ما ته پښتو سیم کې ځای نه کړل چې فارسي سیم کې شامل شم، نو زه ډېر په تنګ او یعنې ډېر خواشینی شوم بیرته زر سفارچه یوسم یا دغه مکتب پرېږدم. او په لومړي امتحان کې نو بیا چې کله چهارنیمه امتحان راوستل زه پکې لومړی نمره اعلان شولم. سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. اتوله وردګ یم، زه بیا له ابدارۍ څخه ستاسو په موږ چوپړ کې حاضر یم. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې ما وعده کړې وه، نو په خوشبختانه په نن خپرونه کې داسې یو ځوان راسره ده چې د وردګ ولایت ویاړ ده. نن د وردګ ولایت په هغه کس باندې غږېږو چې چا چې د وردګ په سطحه لومړی مقام خپل کړی ده، هغه بلال احمد احدي ده. بلال احمد احدي صاحب، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. تا ته د دغه بریا ډېره مبارک اوسي. که اول کې دغه د لیدونکو ته اول په سل ډول ځان معرفي کړي چې ودې پېژني. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم دی بلال احمد د مسیح الله زوی د وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د نښتې درې د بادام د کلي اوسېدونکی یم. بلال جانه، کله چې ته په کانکور کې د وردګ په سطحه لومړی مقام دې خپل کړ، هغه د خوشحالۍ احساسات دې که ما سره بیان کړي. د خوشحالۍ احساسات خو یعنې ما د لومړي ځل نه چې کله ما امتحان ورکړ، یعنې د ما دغه تمه او د آرزو وه چې زه باید لومړی انتخاب ته کامیاب شم. که څه هم زه 80% په ځان باوري وم چې زه به لومړی انتخاب ته کامیاب وم، خو بیا هم یعنې زه ډېر خوشحاله وم هغه چې خپل د خوښې ښوونځی او یعنې هغه د خپلو 12 کاله زحمت وروسته زه د خپلې خوښې ښوونځی او خپل لومړي انتخاب ته کامیاب شوم. لومړی انتخاب د څه شی و او دویم انتخاب درپسې څه شی و، دریم انتخاب درپسې څه شی و؟ لومړی انتخاب مې د کابل طب و، دوهم د کندهار طب او دریم د خوست طب و. یعنې د 350 نمرو ګټونکي په افغانستان کې ډېر کم کسان دي. نو زه ډېر خوشحاله وم. بیا نو کله چې په دې باندې خبر شوم چې د وردګ ولایت په سطحه لومړی مقام مې خپل کړی، بیا نو بیخي هغه خوشحالي یو په دوه شوله. 350 نمرې وګټلې او د وردګو په سطحه لومړی مقام خپل کړ، هغه د کورنۍ د خوشحالۍ احساسات دې درته بیان کړي. کورنۍ مو نو واقعا زیاته خوشحاله وه، ځکه چې د مو په کورنۍ کې یعنې لومړی که زه وم چې 350 نمرو ګټونکی شولم او بیا نو خپله د طب ښوونځي ته نو د خپله د مو پلار او خپل کاکا زمان کاکاګان مې یعنې واقعا ډېر خوشحاله او تشویق یې کړم تر څو چې په راتلونکي هم همدغه رقم بریاوې واخلم. تا ابتدایي زده کړې چېرته وکړلې؟ امادګي دې چېرته وویلې؟ امادګي دې ویلې ده، امادګي دې چېرته وویلې؟ په دې راسته کې چا تشویق کړی ډېر؟ لومړنۍ زده کړې خو مې د بادام په متوسطه کې یعنې په 1493 کال کې پیل کړلې او تر اووم ټولګي پورې مو هغلته زده کړې وکړلې. وروسته د اووم ټولګي څخه زه د میلاد نبي عالي لیسې ته سفارچه شولم او 11 ټولګي پورې مو په میلاد نبي عالي لیسه کې زده کړې وکړې. خو وروستی فراغت مو چې هغه د ونخې د عالي لیسې څخه و او زیاتره مثال په دغو د امادګۍ په دوران کې چې ما لومړی یعنې هغه صفتنام یا لومړنی زه چې کله کابل ته راغلم نو ما لومړنی ځل دپاره صفتنام هم په محور کانکور کورس کې وکړه او تر وروستۍ یعنې د کانکور تر ورځې پورې ما نو محور کانکور یعنې انتخاب کړی و او په هماغه کې مو زده کړې کولې
او بدون د محور څخه یعنې بل کورس ما نه دی ویلی، که هغه د اساسات وو، که هغه آمادګۍ وو، او که د السنې او د فورم صنفونه وو، ټول ما په محور کې وویل. او د تشویق برخه کې یعنې اول خاصتا خپل پلارجان او وروسته د ما د لومړي ټولګي څخه استاد ضیاء الحق حمیدي او نور استادانو خاصتا محور کانکور کورس په دې کې ځانګړې توګه مدیر صاحب او نور استادانو یعنې زه ډېر تشویق کړم. مالي ملاتړ خو یعنې خپل اول پلار مې بیا وروسته کاکاګان وو چې مثال د ما یې ملاتړ کوله. څه هم د مکتب په وخت کې هم یعنې موږ دغه د مکتب څخه خو یو بیخي زیاته لرې وه، یعنې یو نیم ساعت یو سته شل دقیقې د پښو مزل وه یوې طرف نه. او دوهم یعنې اقتصادي مشکلات خو وي حتمي په وردګو کې، نو ټول حتمي اقتصادي مشکلات لري. او خپله موږ هم د ځمکې کار هم ورسره کوله، یعنې د وروسته د مکتب د وخت څخه به موږ د ځمکې کار کړه، یعنې دکاني به مو کوله او د شپې لخوا به بیا مجبور وو درس به ویله. دوستانو خبره ده چې وردګه مور وردګۍ مور په خپل اولاد باندې درس وي، خپل هګۍ خرڅوي، او پلار چې دا دهقاني کوي نو په خپل اولاد باندې درس وي. لکه څنګه چې بلاجان په دغه درسونو په دغه مرحلو کې دی چې مثال درس ویلې او ته د ځای ته ورسېدې د وردګو په سطح د کانکور روانول شي، دا خبر تا ته چا درکړ؟ دا خو نه ما ته د خپل د کاکا زوی ډاکټر صاحب عبدالنافع سعیدي راکړله چې مثال ته د 350 نمرو ګټونکی او د کابل طب ښوونځي ته کامیاب وي. لوی ارمان چې دا غواړې څه شی وکړې د خیر سره د طب د اړخه؟ پلان خو یعنې موږ خپله اوس خو هغه مسیر معلوم دی چې د طب پوهنځی ده، نو په دې کې به کار کوو او ټولنې ته به خدمت کوو. که څه هم د موږ ټولنه یعنې د طب د اړخه ډېره ځورېدونکې ده، ځکه مثال یا نور هېوادونو ته مثال مریضان لېږي یا خپل هېواد کې هم که دومره کسان وي هغه هم په ډېر کمبود باندې دي. نو زه به مثال زما به تر ټولو لوی ارمان دا وي چې زه ټولنې ته تر خپله حده پورې مثال خدمت وکړم او د هغو د خدمت مصدر وګرځم. د ژوند په هر اړخ کې ترخې او خوږې خاطرې اوسي، تا سره کومه خاطره شته ده چې موږ ته یې قصه وکړي دغه لیدونکو ته هم واوري؟ خاطرې خو واقعا مثال ډېرې دي، خو مثال تر ټولو مهمه خاطره دا وه چې ما نو کله د مثال د په اطراف کې زه که څه هم هلته فارسي نه وه، یعنې د فارسي سره بیخي نابلده وم. نو د لومړي ځل لپاره چې کله ما کابل ته سفارشه راواخیسته محمود هوتکي لیسې ته، نو دلته ما غوښتل چې پښتو سیم کې شامل شم. خو کله چې مثال ما ته پښتو سیم کې ځای نه کړل چې فارسي سیم کې شامل شم، نو زه ډېر په تنګ او یعنې ډېر خواشینی شوم او د دې درسونو سختوالی او دلته د آمادګۍ شتون، نو دا شاید په ما باندې بوج زیات کړي. خو هماغه و چې مثال ما فارسي هم ورسره ویل او دلته آمادګي هم وه او د کور او کورنۍ نه لرېوالی هم وه. کله چې ما نو درسونه ویل نو په همغه لومړي کال باندې نو د دغو ترخې خاطرې نه که څه هم ما مثال په ځان باندې فشار راوسته او صبر مې وکړه، یعنې ځان مې تسلیم نه کړه چې مثال یا بېرته زر سفارشۍ اوسم یا دغه مکتب پرېږدم. همغه مثال زور مې ورسره ووایم تر څو چې مثال کامیاب شم. او په لومړي امتحان کې نو بیا چې کله چهارنیمه امتحان راوستل زه پکې لومړی اعلان شولم. نو د همغې فارسي سره چې که زه هم فارسي باندې پوهېدلم هم نه، خو زحمت مې زیات تېر کاوه او نمره شولم. نو دغه ترخه خاطره مې بېرته په یو خوږ خاطره باندې بدله کړه. په دې وروستیو کې ځوانان ډېر ناهیله شوي دي او ډېر د تعلیم اړخ چې دا تعلیمي برخه ته یې شا کړې ده او اوس درس نه وایي یا مثال زړه یې وهلی ده، نو ستا د یو ځوان په حیث دغه ځوانانو ته پیغام څه شی ده؟ ځوانانو ته خو مو پیغام دا دی چې مثال دغه خپلو درسونو کې کوشش وکړه او درس ووایي او زحمت وباسي. دا نو معلومه ده چې بې زحمته راحت نشته. نو زحمت که چېرې تېر کړي ضرور به راحت ویني، هغه که په هر بخش کې وي، که د درس بخش کې وي، که د هنر بخش کې وي او که د کسب و کار بخش کې وي. نو تر ټولو نه اول چې دی هغه نو درس مهم دی، تر څو هغه د خپل ځان د پرمختګ او د نورې ټولنې د پرمختګ هم لامل کېږي. او دی که چیرې مثال زیاتره خلک چې مثال که د درس نه چې وروسته پاتې کېږي هغه د دی د هغو منفي فکرونو له اړخه، یعنې دوی ته داسې فکرونه ورکول کېږي چې مثال ته که درس ووایې تا نه به څه شی جوړ شي، دغو درس ویلی دونه څه شی جوړ شوي. نو د هغې نه که چیرې موږ لرې واوسو نو انشاءالله ضرور به د ټولنې لپاره خدمت کوو او راسو او د خپل درس به وایو. نو ډېره مننه کوو، خوشحاله شومه بلاجانه په تا ته په ژوند په نور برخو کې تا ته هم پرمختګونه غواړم. خدای پاک دې توفیق درکړي چې خپل وردګ ولس ته، خپل کور ته، کورنۍ ته، خپل دغه ګڼ شمېر دغه خپل کور کلي خلکو ته ته مصدر د خدمت وګرځې، بالخصوص د افغانستان ځورېدلي ولس ته خدمت وکړي، د اسلام مسلمانانو ته، نړۍ ټولو مسلمانانو ته خدای پاک توفیق درکړي خدمت وکړي. ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. سلام. دوستانو ډېره مننه کوو د محور کانکور د آمادګۍ ښوونیز مرکز څخه دغسې ځوانان خدمت کوي او ټولنې ته وړاندې کوي. نو د دې څخه هم ځانګړې مننه کوو چې خدای دې دوی ته هم توفیق ورکړي تر څو دغسې کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو سبا ته آینده کې زموږ د ټولنې خدمتګار وګرځي او موږ ټولنې ته خدمت وکړي.
قدرمن لیدونکو دا و زموږ خپرونه تر بیا چې زه عطاالله وردګ له ابداري څخه اساس په نوم چوپړ کې حاضر یم تاسو خدای بخښونکی لاس ورته ژوند په ټول چارو کې بریالي اوسئ